الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د اسلام په وړاندې د سیسکاران له صدر د اسلام تر نن پوري قسم خوړلي دښمنان یعنی کفار او منافقین د اسلام د محو کولو او د مسلمانانو د منحرف کولو لپاره هر ډول دسیسې کارولي او کاروي. الله تعالی فرمایي ودو لو تکفرون، د زړه له تله غواړي دوی که کافران سي تاسې ټول، خو دا ارمان به له خپل ځانه سره خاورو ته وړي. او الله فرمایي والله متم نوره ولو کره الکافرون، او الله جل جلاله پر کوونکی د نور خپل که څه هم خفه کیږي او بدی ګڼي کافران. د دسیسو په لړ کې دښمن هڅه کړې چې د اسلامي امت تر چتر لاندې دوه کاري بانډونه په خدمت وګماري. یوه د افراطي متشددینو ډله ده چې په خوارجو، تکفیریانو، وهابیانو او غیر مقلدینو سره یادیږي. دوی ادعا لري چې موږ د صالحینو اسلافو پیروان یو، خو دا ډله په شعوري یا لاشعوري ډول غواړي چې محمدي امت ټوټه ټوټه کړي. د هر مسجد مقتدیان د یو ځانګړي امت مثال ولري او امام او خطیب له ځانه پرته نور ټول د امت مؤمنانو مسلمانانو ته د کافر په سترګو ګوري. که ورته وایې چې د امت د منل سویو امامانو له تقلید پرته موږ بیا لارې کیږو، نو دوی وایي چې ته مبتدع او مشرک یې. بله تفریطي د مبتدعینو ډله ده چې روافض، بریلویان، میراثي ګدۍ نشینان، غزلخوانان دي. دوی دعوه لري چې موږ اولیاء الله او له الله سره وصل یو، او وایي چې الله ته د رسیدلو لار یوازې او یوازې په علم حال کې ده او بس. که ورته وویل سي چې د پلان پیر صاحب خاندان اولادونه په کفري ملکونو کې اوسیږي او تربیه کیږي چې دا بد اثرات لري، یا پلان جناب چې ځان مرشد او مقتدا بولي، لمونځ نه کوي، روزه نه نیسي، حج نه کوي، سپي جنګوي، ږیره خریي، سازونه غږوي، نو دوی وایي دا د اهل باطن او د الله د اولیاو کیفیات دي. ته د دغه بوستان ناواقف یې او له دغه ذوق او عشق محروم یې او ته وابي یې. دا ډله هم په شعوري یا لاشعوري ډول غواړي شریعت مسخه کړي او مسلمانان منحرف کړي. فإلى الله المشتكى. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.